د دوی دا میاشت پوره شوې ده او دغه ورور چې تاسو ته ښکاري ودرېږه زما ورور دا چې تاسو ته ښکاري دا معیوبه دی او د په تېر ځل کې نه کورتۍ مو ورته راوړې یا د موتې اصلا وړه وه خو هغه اندازې غلطه وه مشکلات دې زیات دي څنګه دی کار دې چې شی کېږي که نه خپل غیرت کوي چاته سوال تسبیح خرڅی کور کې څوک کار نشته دی پلار دې څه کار کوي مریض دی ښه دا شپه ورځ دلته ناست دی څه وایي څوک اخلي درنه تسبیح پزړه کې ځای راکړه پزړه خور کې موږ ته زنګ وهلی و چې زموږ د کور وضعیت ډېر خراب دی او پلار مې مړ دی او د کور سرپرست نه او چا نوشتو کاستن بیا بچیم بیا او دا په موږ باندې حق لري انشاءالله د دوی سره به کومک چې توره سي بچیم خو بس شي جانانه پورې وړمه تر جانانه صحیح شته مدیګار ماما یم جوړ په خیر سر دې ښه دی کری دی انشاءالله خو یې جوړې نه نه ماما ژاړې به نه ماما نه 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 ژاړې به نه ته خو یې ګوره که نه زنګ وهي موږ راځو تر څو دا روژه تا باندې ښه تېره شي الله دې عزت وکړه ته په موږ باندې حق لري دغه یو کوټه نه 2.5 زره ورکړه بس زندگی ده ماما تېرېږي او ماما سترګې دې اوښکو نه ډکې شولې او بس دا ژوند دی زه د خدمت کې ماما همیش نمبر به مې د سره چې کله میاشت پوره کېده که څوک درته دې وخت کې سودا راوړي خوشحاله به شې د روژې سودا دعا به ورته وکړې شه به ته چې دومره غیرتي سړی کار کوې زه یو روز ګورم دلته ته ولاړ یې راشه اشنا دا غد مینې ژوندون کله کوو رس نه لري او دا واړه بچي دي دا په موږ باندې حق لري او په تاسو باندې هم غږ کوو چې راځئ د دغسې بېوزلو د دغسې یتیمانو دا زموږ افغانان دي لاسنیوی وکړي دو بدون د الله نه بغیر هیڅوک نور نه لري دا 15 زره دی یو صحیح دی یو دوه یو دوه درې څلور پنځه مورې دا 15 زره ستا څه شوله بله دغه ده متروري بس دا دروالې دعاګانې موږ ته کوئ نشته دی زه به یې درکړم خیر ده ها مورې دا زما طرف نه سته بس موږ ته دعاوې کوئ او راغلمه روژې میاشت ده وایي کور کې څه نه لري دا یتیمه ده څنګه یې جوړې صحت دې ښه دی ګوره پوښتنې ته دې راغلمه بیا دلته راسه څنګه یې جوړې صحت ګوره ما د یاده نه یې وتې راکړه بچی چاچی آها دا یتیمان دي یتیمان دا یتیمان دي د دوی پوښتنې ته راغلی یم انشاءالله پړې ښه آفرین درې څلور پنځه ها مورې دا 15 روپۍ ده سره کېده صحیح دی ځان ته شعر وغواړه میاشتې چې پوره کېږي انشاءالله چې یو څه ګزاره خو ورته وشي زما د زړه او ستا د سترګو تړون کله کوو راشه اشنا دا غد مینې